د یادو نیول شوي مراسمو پر مهال دیني علماو کرامو په خپلوار سره محبسینو ته اصلاحي بیانونه وکړل. دیني علماو وویل چې زندانونه د اصلاح ځای دی چې په اوس وخت کې د اسلامي امارات د چارواکو له لوري په مدرسه، ښوونځي او د کسب زده کولو په ځای بدل شوي. د خوست ولایت د محبس امیر په خپل خبرو کې ویل چې یاد مراسم یې د محبوسینو لپاره د تفریح او د فکري بدلون لپاره ترسره کړل او غوښتنه یې وکړه چې محبوسین باید هڅه وکړي چې د محبس په موده کې په بېلابېلو برخو کې زده کړې وکړي. الحمدلله د خوست عمومي زندان کې زمونږ په هر بلاک کې تقریبا 4 جای ختم روان و چې په دا ختم کې نن عمومي محبوسینو بلاک کې تقریبا 500 بندیان یا 500 بندیان پکې اوسېږي. هلته مو د ختم ترتیب برابر کړی و چې د امارت اسلامي افغانستان اکثره مشران راغلی و. نو الحمدلله په دغه تر موږ دغه ترتیب برابر کړی و چې دغه یو خو روژه ده او بل د اول د روزې نه اوسه پورې زمونږ ختم روان و چې د بندیانو ستړیا لرې شي، د دوی د کوم بوج چې په د روزه کې په دوی راغلی و د دوی افکار بدل شي، د په خاطر موږ دا ترتیب برابر کړی و. محبسین هم د یادو نیول شوي مراسمو څخه خوښ وو او زیاتولی چې د دیني علماو کرامو له لوري دوی ته داسې اصلاحي بیانونه وشول چې په راتلونکي کې به غیر قانوني کړنې نه ترسره کوي. الحمدلله ډېر خوشحاله یم په د زندان کې د مسؤلینو نه د خپلو مسؤلینو نه ډېر خبر خود موږ سره کوي او ډېر موږ داسې ارامه فضا کې ژوند کوو. داسې نه وایي چې موږ بندیان یو. نن مو د ختم مراسمو الحمدلله هغه مشران راغلي وو چې دلته په خوست کې وو، قدرمن مشران راغلي وو، علما راغلي وو، د موږ مشران راغلي وو او ختم ډېر ښه په خوند سره ښه په رنګ سره تېر شولو. موږ دلته د روژې په سهار نه ختم شروع کړی و، غټې تراویح شروع کړې وې چې شیخ صاحب ورته درسونه به راکول او تراویح نن ختم کړې او دلته علما راغلي وي، د اسلامي امارات غټ چارواکي راغلي وي او موږ ډېر خوشحال یو او انشاءالله تعالی موږ سره او دلته ډېر ښه چلند کېږي. موږ د نظامیانو نه ډېر خوشحال یو او موږ سره ډېر ښه چلند کوي. دغه ستر ختم موږ چې شروع کړی ده نن ورځ ختم په پای ته ورسېدو. په دې ختم کې د اماراتو مشرانو کشرانو کم رتبه لوړ رتبه دلته موږ سره راغلل، دلته موږ سره ډېر هغه وکړه. دلته موږ د دې نه یوه نړۍ مننه کوو چې دلته راغلل. نو موږ نن ورځ ډېر خوشحاله وو، ټول بندیان ډېر خوشحاله وو. نو موږ خپله خوشحالي نه شو احساس کولی دلته. نو موږ داسې فکر کوو لکه نن بیخي چې موږ بیخي بندیان نه وو، داسې یو ښه فرمان بندیانو ته چې ورکړو. دا یادونه وړ ده چې د خوست په محبس کې د محبسینو لپاره د هېواد د نورو ولایتونو د محبسونو په څېر په بېلابېلو برخو کې د زده کړو زمینه مساعده شوې او محبسین پکې زده کړې ترسره کوي.